هغه فتنه چې حق پکښې روښانه نه وي. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ډیرو حدیثونو کې دا خبر را کړی دی چې په راتلونکو زمانو کې به داسې حالات راسي چې د مسلمانانو ترمنځ به کورنۍ جګړې وي، خو دا خبره به په یقیني ډول روښانه نه وي چې کومه خوا پر حق ده او کوم لور باطل، ځکه هر لور به په خپل حق کې دلایل وړاندې کوي. په دغو احادیثو کې و دغسې کورنۍ جګړې ته فتنه ویل سوې ده. په داسې یو حالت کې عامو مسلمانانو ته څه کول پکار دي؟ په دې اړه هم حضور اقدس صلی الله علیه وسلم مفصل لارښوونې راته کړي دي او په دغو احادیثو کې پر دې خبره هم زور اچول سوی دی چې په داسې یو حالت کې باید عام مسلمانان د دغسې یوې جګړې څخه لیرې وساتل سي، یعنی هر څومره چې د سولې کوښښونه ممکن وي باید وسي، لیکن د یوه لور سره لا باید مرسته ونه سي. دا ډول یو څو حدیثونه لاندې راوړو. له حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې آن حضرت صلی الله علیه وسلم وفرمایل: یو څو داسې فتنې به راسي چې پکښې ناست سړی به تر ولاړ شوي او ولاړ شخص به تر روان سړي شوي او روان سړی به تر هغه چا شوي چې په ځغاسته کې وي، او هر څوک چې و هغه فتنې ته د لیدلو لپاره ورسي هغه یعنی فتنه به یې له ځانه سره یوسي. له دې څخه چې وایي ناست شخص تر ولاړ سړي ښه دی، مراد دا دی چې هر څوک چې د هغه فتنې څخه هر څونه لیرې وي او په هغې کې یې عملي برخه کمه وي هغونده به ښه وي، او هر څوک چې غواړي د تماشاچي په څیر هلته ولاړ سي د هغه په اړه هم اندېښنه ده چې په فتنه به اخته سي. له حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې آن حضرت صلی الله علیه وسلم وفرمایل: یوه داسې فتنه به راسي چې کڼه، ړنده او ګونګۍ به وي، هر څوک چې هغه ته وګوري فتنه به هغه هم له ځانه سره بوزي، او په دې فتنه کې به ژبه بې مهاره پرېښودل د تورې د وار په څیر وي. حضرت مولانا خلیل احمد سهارنپوري رحمت الله علیه د دې حدیث په شرح کې فرمایي چې د فتنې کڼوالی، ړوندوالی او ګونګیتوب څخه مراد دا دی چې هر څوک چې په دې فتنه اخته کیږي هغه به حق او باطل نه پیژني، هغه به د هیڅ چا خبره نه اوري او هر چا که خبره وکړه نو و هغه ته به تکلیفونه ورکوي او زور زیاتی به ورسره کوي، او د ژبې په بې مهاره پرېښولو سره و هغو خلکو ته اشاره ده چې خلک به د درواغو خبره له یوه ځایه بل ځای ته رسوي او په دې سره به د فتنې اور نور زور واخلي. همدا ډول د ړندې او کڼې فتنې په تفسیر کې علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه فرمایي: د حق دین اصلي مقصد ښه او پر هغه باندې عمل کول دي، په همدې خاطر پر هغه باندې د عمل کولو لپاره د حق علم هم ضروري دی، د هغه اراده هم او پر هغه باندې قدرت هم، او فتنه له دې ټولو څخه جلا شی ده، ځکه دا یعنی فتنه د حق په پیژندلو کې د هغه په ارادو کې او پر هغه باندې د قدرت لرلو په منځ کې خنډ وي. څرنګه چې په فتنه کې داسې شکونه پیدا کیږي چې حق له باطل سره ګډوي او په نتیجه کې یې اکثره خلکو د حق امتیاز له لاسه ورکړی وي، نو په دې کې احساسات او خواهشات د انسان د قصد په لار کې خنډونه جوړیږي او په هغه کې د شر قوتونه دومره غالب کیږي چې پر خیر باندې قدرت بیسیکه سي. په همدې خاطر انسان د فتنې په حالت کې د خپل زړه حالت بدل سوی احساسوي او پر زړونو باندې داسې حالت غالب وي چې د حق په پیژندلو کې خنډ وي. په همدې خاطر فتنې ته ړنده او کڼه ویل سوې ده او دا فرمایل سوي دي چې هغه یعنی فتنه د تورې شپې د ټوټو په څیر ده، لکه په راتلونکو حدیثونو کې چې راځي. دا ډول الفاظ یې موږ ته د دې ویلو په خاطر استعمال کړي دي چې په فتنه کې جهالت خپریږي او علم ورکیږي،
تر دې اندازې چې اهل فتنه به د اهل جهالت په څیر وي. دریم حدیث هم له حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل زما دې په هغه ذات قسم وي چې زما روح یې په لاس کې دی، دنیا به تر هغو ختمه نسي تر څو داسې یوه ورځ را نسي چې قاتل ته به دا معلومه نه وي چې پر څه یې قتل کړی دی او مقتول به په دې نه وي خبر چې پر څه یې وژلی دی. پوښتنه ځنځ وسوه چې دا به څنګه کیږي؟ مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل د وینو تویول به عام سي، قاتل او مقتول به دواړه په دوژخ کې وي. څلورم حدیث له حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې آن حضرت صلی الله علیه وسلم وفرمایل د قیامت تر مخه به داسې فتنې راسي چې د تورو شپو د ټوټو په څیر به وي. په هغه زمانه کې به یو نفر سهار مؤمن وي او ماښام ته به کافر سي، او ماښام به مؤمن وي سهار ته به کافر سوی وي. په هغه زمانه کې چې هر څوک ناست وي هغه به تر ولاړ سړي ښه وي، او هر څوک چې روان وي هغه به تر هغه ښه وي چې ځغلي. فلهذا خپل ګمانونه مات کړئ او د خپل ګمان تارونه پرې کړئ او خپلې تورې پر ډبرو ووهئ چې ماتې سي. که بیا هم څوک پر تاسې باندې راپورته سول نو تاسو ته ښایي چې د آدم علیه السلام د هغه زوی په څیر سئ چې په دوی دواړو کې ښه و، یعنی حابل چې د قابل په لاس یې مرګ ومنی خو هغه یې قتل نه کړ. لکه په دې حدیث کې چې فرمایل سوي دي په هغه زمانه کې به یو نفر سهار مؤمن وي او ماښام ته به کافر سوی وي. د دې تشریح حضرت حسن بصري رحمت الله علیه داسې کړې ده. د دې مطلب دا دی چې سهار به هغه مسلمان د خپل مسلمان ورور ویني او د هغه آبرو او د هغه مال حرام ګڼي، خو ماښام ته به هغه ټول شان ځان ته حلال کړي، او یا ماښام به هغه د خپل ورور ویني، آبرو او مال حرام ګڼي او سهار ته به هغه ټول ځان ته حلال کړي. پنځم حدیث له حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل باور وکړئ چې داسې فتنه راتلونکې ده چې په هغه کې به هر څوک چې پروت وي هغه به تر ناست سړي ښه وي، او هر څوک چې ناست وي هغه به تر ولاړ کس ښه وي، او هر څوک چې ولاړ وي هغه به تر روان شخص ښه وي، او هر څوک چې روان وي هغه به تر ځغستونکي کس ښه وي. هغه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله په داسې حالاتو کې زما لپاره ستاسو حکم څه شی دی؟ مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل هر څوک چې اوښان لري هغه د خپلو اوښانو ته ولاړ سي، او هر څوک چې بوزې لري هغه د خپلو بوزو ته ولاړ سي، او هر څوک چې مځکه لري هغه د خپلې مځکې ته ولاړ سي. هغه بیا پوښتنه وکړه چې که چا د دغو شیانو څخه هیڅ هم نه درلودله؟ مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل نو هغه ته پکار ده چې خپلې تورې ته ولاړ سي او د هغې تیره خوا دې پر یوه ډبرینه مځکه ووهي، او هر څونه چې لرې ځغستلی سي ودې ځغلي. د حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنه لوړ حدیث د حضرت سعد بن ابي وقاص څخه هم روایت دی، او د هغه په آخره کې حضرت سعد رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما ان حضرت صلی الله علیه وسلم ته وویل چې که څوک زما و کور ته راننوت او زما د وژلو لپاره یې پر ما لاس پورته کړ نو زه څه وکم؟ مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل د آدم علیه السلام د زوی حابل په څیر سه. د حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنه د دې حدیث یو څه حصه وابسه بن معبد رضی الله تعالی عنه له حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه څخه هم روایت کړې ده، او په دې کې دا اضافه هم ده چې یعنی په دې فتنه کې چې حق پکښې واضح نه وي چې هر څوک وژل کیږي هغه به ټول و دوژخ ته ځي. تر دې وروسته حضرت وابسه رضی الله تعالی عنه وفرمایل ما حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه ته وویل چې دا نو څه وخت کیږي؟ هغه وفرمایل چې دا به د قتل او د وینو تویولو په زمانه کې کیږي. ما ورته وویل چې که هغه زمانه زما مخته راغله نو زما لپاره ستا حکم څه دی؟ حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه وفرمایل ته خپل ژبه او لاس بند وساته او د خپل کور ټاټ سه.
وروسته چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه شهید سو نو زما زړه په هوا کېدی او زه را رهي سوم دمشق ته راورسېدم. هلته زما ملاقات له حضرت خرم بن فاتک رضی الله تعالی عنه سره وسو. نو ما دغه حدیث هغه ته ووایه. هغه د الله قسم واخیست چې بې له هغه بل معبود نسته او وی ویل چې هغه دا حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه همدغسې اورېدلی دی لکه عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه چې ما ته ویلی و. په لوړ حدیث کې چې حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه او حضرت وابصه رضی الله تعالی عنه ته مشوره ورکړې ده چې د خپل کور ټاټ سه دا حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه په خپل د آن حضرت صلی الله علیه وسلم څخه روایت کړی دی. د هغه الفاظ دا دي چې آن حضرت صلی الله علیه وسلم وفرمایل ستاسې مخ ته داسې فتنې راتلونکي دي چې د تورو شپو د ټوټو په څیر به وي. په هغو کې به یو سړی سهار مؤمن وي او ماښام ته به کافر سوی وي او ماښام به مؤمن وي سهار ته به کافر سوی وي. په هغو فتنو کې به ناست شخص تر ولاړ شوي او ولاړ شخص به تر روان شخص شوي او روان شخص به تر ځغستونکي شخص شوي. اصحاب کرامو پوښتنه وکړه چې نو زموږ لپاره ستاسې حکم څه شی دی؟ مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل تاسې د خپلو کورونو ټاټونه سئ. حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنه فرمایي ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ای ابو ذر، ما ورته وفرمایل چې زه حاضر یم یا رسول الله. وروسته یو څو خبرې وفرمایلې چې په هغو کې دا هم وفرمایل هغه وخت به ستا څه حال وي چې کله په خلکو کې مرګ داسې تیت سي چې یو قبر به د یو غلام په قیمت وي. ما ورته ویل چې الله او د هغه رسول ښه پوهیږي. او یا داسې مې وویل چې الله او د هغه رسول په داسې یو حالت کې زما لپاره څه شي خوښوي؟ مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل پر صبر ټینګ اوسه. وروسته مبارک صلی الله علیه وسلم بیا راغږ کړه چې ای ابو ذر. ما ورته ویل چې زه حاضر یم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل هغه وخت به ستا څه حال وي چې د احجار الزید سیمه په وینو کې غرقه سي. ما ورته ویل چې هر څه چې الله او د هغه رسول یې زما لپاره خوښ کړي. مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل د کوم خاندان سره چې ستا تعلق وي بس له همهغه سره ټینګ اوسه. ما ورته ویل چې یا رسول الله آیا زه داسې ونه کړم چې خپله توره راواخلم او پر خپلو اوږه یې کښېږدم؟ مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل نو بیا خو ته هم له هغو یعنې فتنهوالو سره ملګري کېږې. ما ورته ویل چې نو زما لپاره څه حکم دی؟ مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل پر خپل کور باندې مشتی اوسه. ما ورته ویل چې که یو څوک زما و کور ته په زوره راننوتی. مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل که ستا سره دا اندېښنه وي چې د تورې ځلا به ونه زغملی سې نو پر مخ دې خپل پټو واچوه. هغه به د خپلې ګناه بار هم له ځانه سره راوړي او ستا د ګناه بار هم. له حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې آن حضرت صلی الله علیه وسلم وفرمایل هغه وخت را نږدې کیږي چې د یو مسلمان بهترین مال به د هغه بزی وي چې په هغه پسې به روان او له فتنو څخه به په تیښته د غرو سرونو او د بارانو وځای ته ولاړ سي. له حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فتنې له ذکر سره وفرمایل په داسې فتنو کې خپل کمانونه مات کړئ او تارونه یې ور پرې کړئ او د خپلو کورونو له نسونو سره مشتي اوسئ او د آدم علیه السلام د زوی حابل په څیر سئ. له حضرت معقل بن یسار رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې آن حضرت صلی الله علیه وسلم وفرمایل په کومه زمانه کې چې د قتل بازار ګرم وي په هغه زمانه کې د عبادت په مشغولتیا ثواب داسې دی لکه ماته چې د راتللو لپاره د هجرت ثواب دی. له حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې آن حضرت صلی الله علیه وسلم وفرمایل په هغه زمانه کې به ستا څه حال وي چې ډېره نږدې ده چې راسې.
په هغه زمانه کې به خلک ښه تصفیه کړل سي او له خلکو څخه به داسې خلک پاته سي لکه سبوس. هغوی به نه د وعدې پاس لري نه د امانتونو، او هغوی به د اختلاف په کولو سره وموښلي، او له دې ویلو سره مبارک صلی الله علیه وسلم خپلې ګوتې په یو او بل کې سره واچولې. اصحابو رضی الله تعالی عنهم وویل چې یا رسول الله، کله چې داسې وسي نو موږ څه وکړو؟ مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل که مو د نیکۍ څه ولیدل نو پر هغه عمل وکړئ، او که مو بد ولیدل هغه پرېږدئ، او خاص د ځان د اصلاح خواته متوجه سئ او خپل ولس د هغوی پر حال پرېږدئ. له حضرت محمد بن مسلمه رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې حضور اقدس صلی الله علیه وسلم وفرمایل ځینې فتنې به راسي، تفرقه او اختلاف به وي، او کله چې داسې وسي نو خپله توره و احد ته یوسه او په ویې وهه تر دې اندازې چې هغه ماته سي. وروسته په خپل کور کې ناست اوسه تر هغه وخته چې یا یو خطاکار لاس راسي او یا مرګ راسي ستا کار در خلاص کړي. له حضرت حذیفه بن یمان رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې آن حضرت صلی الله علیه وسلم وفرمایل ځینې خلک به وي چې د دوژغ و دروازو ته به خلک رابولي، هر چا که د دوی خبره ومنل هغوی به یې و دوژخ ته ور وغورځوي. ما ورته ویل چې یا رسول الله، موږ د هغوی له اوصافو څخه خبر که. مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل هغوی به زموږ له پوست او غوښو څخه وي او هم زموږ ژبې به وایي. ما ورته ویل چې که داسې زمانه زموږ مخې ته راغله نو موږ ته ستاسو حکم څه شی دی؟ مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل بس تاسو د مسلمانانو له جماعت او د هغوی له امام یعنی سربراه سره ټینګ اوسئ. ما ورته ویل چې که د هغوی نه جماعت و او نه کوم امام، مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل بیا نو تاسې له ټولو هغو ګروپونو څخه جلا سئ. خدای دې وکړي چې تاسې به د مرګ تر ساعته د یوې درختې ریښه نه وي نیولې. حضرت مقداد بن اسود رضی الله تعالی عنه فرمایي په الله دې مې قسم وي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه ویلو په حالت کې اورېدلی دی چې ویل یې په رښتیا چې خوشبخته هغه دی چې له فتنو څخه یې ځان وساتئ، په رښتیا چې خوشبخته هغه دی چې له فتنو څخه یې ځان وساتئ، او په رښتیا چې خوشبخته هغه دی چې له فتنو څخه یې ځان وساتئ. او هر څوک چې د یو چا لخوا په ظلم کې راګیر سي او هغه صبر وکړي نو د هغه د درجې خبرې ډیر لوړې دي. حضرت ام مالک بهزیه رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم د یوې فتنې ذکر وکړ او وی فرمایل چې هغه نږدې راتلونکې ده. ما ورته وویل چې یا رسول الله په هغه فتنه کې به تر ټولو ښه څوک وي؟ مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل هغه څوک چې د خپلو مواشیو سره اوسیږي، یعنی له جنگ څخه یې ځان ساتلی وي او د هغوی حق ادا کوي او د خپل پروردګار عبادت کوي، او هغه څوک چې د خپل آس د سر په نیولو سره دشمن بیروي او هغوی دی بیروي، یعنی د مسلمانانو ترمنځ په جنگ کې د یو لور پر خوا کېدلو پر ځای د غیر مسلمانانو سره په جهاد باندې بوخت وي. حضرت سعد بن زید اشحلی رضی الله تعالی عنه فرمایي چې له نجران څخه یوه توره حضور اقدس صلی الله علیه وسلم ته د تحفې په څیر راغله. مبارک صلی الله علیه وسلم هغه توره حضرت محمد بن سلمه رضی الله تعالی عنه ته ورکړه او دا هدایت یې ورته وکړ په دې توره د الله تعالی په لار کې جهاد وکړه، او کله چې د انسانانو په غاړو کې اختلافونه پیدا سي نو دا توره پر یوه ډبره ووهه او بې حرکته ټاټ غوندې سه تر هغه وخته چې تا ته یو خطاکار لاس راسي، یعنی چې تا په ظالمانه ډول ووژنې یا مرګ درته راسي او فیصله دې در وکړي. او همدا پیښه حضرت بن عباس رضی الله تعالی عنه هم په دغو الفاظو روایت کړې ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت محمد بن مسلمه رضی الله تعالی عنه ته یوه توره ورکړه او ورته یې وویل چې تر څو چې له مشرکینو سره جنګونه وي ته په دې توره جنګ ورسره کوه، او که دې ولیدل چې د مسلمانانو ترمنځ دوې تورې پر یو بل وکارېدلې نو دا توره له ډبرې ووهه
تر دې اندازې چې هغه بیخي پڅه سي او په خپل کور کې کښېنه تر هغه وخته چې یا خو مرګ درته راسي چې فیصله دې در وکړي او یا یو خطاکار لاس درته راورسیږي. د ایران له فاتح حضرت خالد بن عرفته رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې آن حضرت صلی الله علیه وسلم وفرمایل: ای خالد، زما وروسته به ډېرې حادثې پیښې سي او فتنې به راسي او اختلافونه به وي، نو که تا دا وکړای سوی حتمي وکړه چې د الله مقتول بنده سي خو قاتل نه سي. حضرت ابو عمران رضی الله تعالی عنه خپل واقعه داسې بیانوي: ما حضرت جندب رضی الله تعالی عنه ته ویل چې ما د دغو خلکو یعنی حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنه سره بیعت کړی دی او دوی غواړي چې زه له دوی سره د شام خواته د جنگ لپاره ولاړ سم. حضرت جندب رضی الله تعالی عنه وویل: مه ځه. ما ورته ویل چې دوی مې نه پرېږدي. حضرت جندب رضی الله تعالی عنه وفرمایل: نو د خپل یو څه مال په ورکولو سره ځان ځنې خلاص کړه. ما ورته ویل چې دوی زما بله هیڅ خبره نه مني تر څو زه له دوی سره توره ونه چلوم. پر دې باندې حضرت جندب وفرمایل چې ما ته پلاني ویل چې هغه له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اوریدلی دی چې د قیامت په ورځ به مقتول خپل قاتل نیولی راولي او الله تعالی ته به ووایي چې یا رب له ده څخه وپوښته چې زه یې ولې ووژلم. شعبه چې د دې حدیث راوي دی وایي چې زما په ګمان مبارک صلی الله علیه وسلم دا هم وفرمایل چې الله تعالی به له قاتل څخه پوښتنه وکړي چې تا دی پر څه ووژئ؟ نو هغه به ووایي چې ما دی د فلاني د حکومت په خاطر ووژئ. تر دې وروسته حضرت جندب رضی الله تعالی عنه وفرمایل: بس اوس نو له دې کار څخه ځان ساته. له حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې حضور اقدس صلی الله علیه وسلم وفرمایل: الله تعالی د فتنې په زمانه کې هیڅ داسې شی نه دی حلال کړی چې د هغه تر مخه یې حرام کړی وي. نو بیا په تاسې څه وسي چې په تاسې کې یو څوک خپل ورور ته راسي او سلام ور واچوي او وروسته چې بیا راسي بیا یې ووژني.